ورور یار دوست مرزاده دانش صاحب ته دعوت ورکوم په دا شعرونو باندې د هغوی چې چې ستا د خولې خبره د باچا چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره د باچا او بچا لږه زوروره د باچا بچا ډېره زوروره د باچا ستاسو په درود استقبال کې د شیرینګل یونیورسټۍ د انګلیش لیکچرر پروفیسر جناب مرزاده دانش صاحب چې ډېر مصروفیات لري او هغې بیا موږ ته وخت راکړی دی او بېګانه دلته کې راغلي صرف په دې وجه باندې چې سهار زه لیټ نشم او دې خلکو له مینه خرابه نه شي زما پاک کړي نو ستاسو په درود استقبال کې جناب مرزاده دانش صاحب ته پاس کوم جناب چې مدونه په عذاب یم ته وې واه مدونه په عذاب یم ته وې واه زه یم غرق یم خراب یم ته وې واه زه کور د پښتونو رنګ شه ته وې ډېر ښه زه ویم کور د پښتونو رنګ شه ته وې ډېر ښه زه ویم سوی یم کباب یم ته وې واه زه ویم ورک شوم ورکېږم ته وې حد دی زه ویم ورک شوم ورکېږم ته وې حد دی زه ویم وتې د نصاب یم ته وې واه زه ویم زه لیونی کېږم ته وې زه ویم زه لیونی کېږم ته وې زه ویم دګ ته د قصاب یم ته وې واه بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیات محترم شاعري شاعر صاحب د مغلکو ډېرو زیاتو درنو پښتنو امجد صاحب مېلمنو د سوات نه راغلي مېلمنو ګران صاحب افشار صاحب زه مې غواړم چې ټولو نومونه یاد کړم خو وخت کم دی نو څومره حاضرین چې په جمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ټول نه وړاندې خو زه د قیامت رنګین ادبي ټولنې یو جهان مننه کوم چې دومره ښکلي پروګرام ته راوستم امجد صاحب باره کې ملګرو خبرې وکړې ما ویل چې زه به خبرې مو کوم بحیثیت صدر دا زما ذمواري وه خو نن سبا شاګردان چې کوم دي نو هغې نه تاران جوړ شوي پروفیسر ابراهیم راپاسې نو زما خبره هماغه وکړه نو بهرحال بیا هم دا د امجد صاحب سره زمونږ مینه ده او امجد خبره وکړه نو امجد ته زه یم چې ستا د سترګو اشاره وي که د چړو پسې ګلان وي در به شمه د پښتنو د پښتو ویاړ دی امجد ډېر دروند پښتون سړی دی ځکه ډېر زیات ستایم ډېر تعریف یې وکړم نو بیا به کېدای شي په بعضې ملګرو باندې بد ولګي زه دومره ډېر تعریف نه کوم زما دومره خوږ یار په چا بد ولګي زه دپاره لږې تال یا بو ټیک دی بل ښه خوشحاله یم نن د تلاوت نه واخله تر اخره پورې چې څومره ښکلې مشاعره وشوه او زما یقین و چې کوم ځای کې امام منظر په کوم ځای کې ژوند کوي نو یقینا چېرته به شعر خامخا ښه وي نو یقینا ما چې کوم د دې ځای کې لوکل چې کوم شاعران ما واورېد ډېر زیات خوشحاله شوم منظر صاحب ته مبارکباد ورکوم چې زموږ د پښتو ادب راتلونکي دا ډېر زیات ښکلی دی ډېر ښه شاعران مې واورېدل نظمونه مې ډېر ښکلي واورېدل خلجي ډېر ښکلی نظم وایو ټول ملګري ابراهیم هم ماشاءالله ډېر ښکلي غزلې ویلې ډېر ښکلی پروګرام وشو نو زه خوشحاله یم زه د امجد احسان منم چې دې دومره ښکلي پروګرام ته راوستې نو ډېره ډېره مننه یو څو شعرونه درته وایم بیا به درته یو نظم وایم چې یو څو شعر دي چې چې ستا د خولې خبره د باچا چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره د باچا او پچا لږه زوروره د باچا او پچا ډېره زوروره د باچا دې خلکو زړه کې ستا یاره پرته ده ستا په زړه کې د چا یاره د باچا دې خلکو زړه کې ستا یاره پرته ده ستا په زړه کې د چا یاره د باچا او منظر صاحب هغه پیر چې پیراني مریدان دي هغه پیر چې پیراني مریدان دي هغه پیره منجوره د باچا هغه پیر چې پیراني مریدان دي هغه پیره منجوره د باچا او دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه ده دا کیسه ګورې د بر باچا دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه ده دا کیسه ګورې د بره د باچا او دا چې غوښې په لارو کې خرڅېږي دا جنۍ خپله نهاره د باچا دا چې
چې غوښې په لارو کې خرڅېږي دا جینۍ خپله نهاره د باچا او دا چې خلک پسې ټول له سیلمې راغلل په دې کان کې ملغلره د باچا خلک پسې ټول د سیلمې راغلل په دې کان کې ملغلره د باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي او دره د باچا پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي او دره د باچا او د دنیا ټول بختور ورته حیران دي د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېره بختوره د باچا د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېره بختوره د باچا او هغه ونه چې زمونږ په نصیب د هغه ونه بې ثمره د باچا د بل غزل یو څو شعرونه چې د ولسونو نه ځان لرې ساتي د ولسونو نه ځان لرې ساتي او د آیینونو نه ځان لرې ساتي نه نو شاعر درد به څنګه تصویر کړي نه نو شاعر درد به څنګه تصویر کړي چې د دردونو نه ځان لرې ساتي اذان چې وایي نو غوږونه بند کړي اذان چې وایي نو غوږونه بند کړي او د اذانونو نه ځان لرې ساتي مننه اذان چې وایي نو غوږونه بند کړي او د اذانونو نه ځان لرې ساتي او په تعویذونو د روزګار روان دی د تعویذونو نه ځان لرې ساتي په تعویذونو د روزګار روان دی او د تعویذونو نه ځان لرې ساتي او په جنتونو پسې منډې وهي د جنتونو نه ځان لرې ساتي جنتونو پسې منډې وهي او د جنتونو نه ځان لرې ساتي او په قاموسونو کې معنی لټوي د کتابونو نه ځان لرې ساتي مننه او د شرابونو تذکیرې د خوښې د شرابونو تذکیرې د خوښې او د شرابونو نه ځان لرې ساتي او په خیراتونو کې د خېټه وکړه او د خیراتونو نه ځان او د خیراتونو نه ځان لرې ساتي او د قیامتونو نه د یره کېږي او د قامتونو نه ځان لرې ساتي مننه د قیامتونو نه د یره کېږي او د قامتونو نه ځان لرې ساتي او لامبو دې نه د هوښیار سړی لامبو دې نه د هوښیار سړی او د دریابونو نه ځان لرې ساتي د نظم نه مخکې د غزل یو څو شعرونه دریا فرشتي وایي زکیه یو دا دی یو بل دوه غزلې مې بیا یو ډبلې ووهله چې الله نو ما به معاف کړي چې توبې له چېرته درشم الله نو ما به معاف کړي چې توبې له چېرته درشم والله زړه خو مې کېږي چې کعبې له چېرته درشم الله نو ما به معاف کړي چې توبې له چېرته درشم والله زړه خو مې کېږي چې کعبې له چېرته درشم د واړه ګناهونو کفارې له چېرته درشم بس دومره رحم وکړه چې سجدې له چېرته درشم چرته درشم والله زړه خو مې کېږي چې کعبې له چرته درشم د واړه ګناهونو کفارې له چرته درشم بس دومره رحم وکړه چې سجدې له چرته درشم او یارانو دغه زوړ کوزې د کټ نه لرې نه کوي یارانو دغه زوړ کوزې د کټ نه لرې نه کوي امکان لري چې نن سبا دمې له چرته یارانو دغه زوړ کوزې د کټ نه لرې نه کوي امکان لري چې نن سبا دمې له چرته درشم او بغیر له تا نه څه ژوندون څنګه په ما تېر شو بغیر له تا نه څه ژوندون څنګه په ما تېر شو دا حال به درته وایم خو چې شپې له چرته بغیر له تا نه څه ژوندون څنګه په ما تېر شو دا حال به درته وایم خو چې شپې له چرته درشم ته هم لکه باران یوې شېبې له چرته راشي او زه هم لکه طوفان یوې شېبې له چرته درشم مننه ته هم لکه باران یوې شېبې له چرته راشي او زه هم لکه طوفان یوې شېبې له چرته درشم دا د تفسیرونه بلها ډېر د ځان سره راوړه دا د تفسیرونه بلها ډېر د ځان سره راوړه دا د کېدای شي ترجمې دا ځل کېدای شي ترجمې له چېرته درشم یو غزل ویمه شاید صاحب و منظر صاحب تاسو به توجه خامخا غواړم چې مړه وایېږه ګزار دی نو یا دلته مړه وایېږه ګزار دی نو یا دلته او یا هلته اوس چې امر د سرکار دی نو یا دلته او یا هلته او دا ځل مزه ایثار شدا زړه زما ښه نه دی دا ځل مزه ښه ایثار شدا زړه زما ښه نه دی زوی څه دي خو روزګار دی نو یا دلته مزه ښه
ایسان شداد زما خنه دی زوی سدی خو روزګار دی نو یا دلتا او یا هلتا و خجی سو کدا بریک دوالتا بل پا انتظار دے خجی سو کدا بریک دوالتا بل پا انتظار دے مڑا سدی خو جویار دے نو یا دلتا هلته بل په انتظار دی مړه سدي خو جویار دی نو یا دلتا او یا هلته او جهاد سے تشیر ډالۍ چې خجی ټیک شو زه صحیح شو دا بنس خدا حرام دی خجی ټیک شو زه صحیح شو دا بنس خدا حرام دی شیخ منه مخمار دی نو یا دلتا او یا هلته خجی ټیک شو زه صحیح شو دا بنس خدا حرام دی شیخ منه مخمار دی نو یا دلتا او یا هلته و سمو دلته درته وکو څه به هلته درته وکو سمو دلته درته وکو څه به هلته درته وکو را په غاړه انتظار دی نو یا دلته او یا هلته و شیخ منظر سے ډالۍ چې دلته دا تیار کوي ګنې هلته دا تیار دی دلته دا تیار کوي ګنې هلته دا تیار دی هر پښتون اتل دار دی نو دلته دا تیار کوي ګنې هلته دا تیار دی هر پښتون اتل دار دی نو یا دلتا او یا هلته و دومره صبر خو به خدای نو بیخي لما ونشي دومره صبر خو به خدای نو بیخي لما ونشي زه بیمار یم دا انار دی نو یا دلتا دومره صبر خو به خدای نو بیخي لما ونشي زه بیمار یم دا انار دی نو یا دلتا او یا هلته و نیمتې دلته راله راکه نیم به هلته راله راکې نیمتې دلته راله راکه نیم به هلته راله راکې ته مالي کې ستا اختیار دی نو یا دلته او یا هلته و ښه څه دې راکړه څه مې درکړه څه دې کېږي څه مې کېږي څه دې راکړه څه مې درکړې څه دې کېږي څه مې کېږي ها در واخله دغه شمار یا هلته څه دې راکړه څه مې درکړه څه دې کېږي څه مې کېږي ها در واخله دغه شمار دی نو یا دلته او یا هلته دا شعر تاسو ډالۍ چې مړه موږ په ژوند مین یو موږ دې ټول عمر ژوندي یو مړه موږ په ژوند مین یو موږ دې ټول عمر ژوندي یو مړه موږ له ژوند پکار دی یا دلته او یا ډېره مننه دا ویم بس دغه دوه نظمونه ویم یو د مشر فرمایش کړی دی چې کلمه ویم مسلمان یما کلمه ویم مسلمان یم منونکی د قرآن یم د لوی الله بنده یم منونکی د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچې زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخ یم مننه کلمه ویم مسلمان یم منونکی د قرآن یم د لوی الله بنده یم منونکی د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچې زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخ یم باران د میکائیل منم ز شان د جبرائیل منم ز روح د عزرائیل منم شپېلۍ د اسرافیل منم حابیل منم قابیل منم لښکر د ابابیل منم د رحم د سوالی یما خو بیا هم دوزخي یما مننه ادم منم حوا منم عیسی منم موسی منم ذبیح الله منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم په دین محمدي یما خو بیا هم دوزخي یما مننه زه مونځ کوم زکات منم زه مونځ کوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابي داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم مونځ کوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابي داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم ابي داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم صحیفه منم زوال مجزي منم صحیفه منم زوال مجزي منم ماران منم چینی منم ولیانو سلسله منم دا کلمه خالی یما خو بیا هم دوزخي یما مننه زه دین منم قرآن منم زه دین منم قرآن منم زستا واړه یاران منم زه دین منم قرآن منم زستا واړه یاران منم علي منم عمر منم صدیق منم عثمان منم د زړه نه اهل بیت منم مین په دوی بیخي یما خو بیا هم دوزخي یما مننه د مصر د کوڅې کیسه د ښکلي زلیخي کیسه یوسف لیده د شپې کیسه په خوب کې د هغې کیسه د مصر د کوڅې کیسه د ښکلي زلیخي کیسه یوسف لیده د شپې کیسه په خوب کې د هغې کیسه په سور اور کې د ټال کیسه منمه د بلال کیسه په سور اور کې د ټال کیسه منمه د بلال کیسه مین په حبشي یما خو بیا هم دوزخي یما مننه هوري شته غلمان به وي
ورشته غلمان به وي جنت کې شات روان به وي خوږې پستي اوبه به وي شراب به وي شوده به وي په خیال کې جنتي یمه خو بیا هم دوزخي یم او دوزخ به بیماران به وي سور اور د لمانان به وي تور تم به وي زغم به وي دوزخ به بیماران به وي تور تم به وي زغم به وي په تمه د خلاصي یمه خو بیا هم دوزخي یم او دانشه ګناه نه کوم هېڅ غم د دنیا نه کوم ستم ز پچا نه کوم غنم و لغلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر ژړا نه کوم د قبر خندا نه کوم هېڅ غم د چا نه کوم بس دم په مولا نه کوم دانشه ګناه نه کوم هېڅ غم د دنیا نه کوم ستم ز پچا نه کوم غنم و لغلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر ژړا نه کوم د قبر خندا نه کوم هېڅ غم زه د چا نه کوم بس دم په مولا نه کوم یاران وایي ولی یمه بلکل درته وایم زه به دغه نظم نه مخکې د یو څو تازه شعرونه درته وایم چې دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا د دې دور فتنې دي کلیواله حق حیران یم په غاړه دې ټوپک دی او په لاس کې دې تسبیح دي کلیواله ټوپک دی او په لاس کې دې تسبیح دي کلیواله او دا پنځې د پړکو د پاسه ټیک دي د جامې پنسل د پړکو د پاسه ټیک ده جامې خو دي اوږدې دي کلیواله او خوښه ستا ده چې پدیس کې که پدیس کې دا پیالې دي دا قاضي دي کلیواله نظم درته وایم چې زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چار چاپېره لیوني دي او زما ورپکې ژوند دی دومره ډېره ځانځاني ده چې د وخت دا لیوني هم د خپل ذات په حد کې اوسي د خپل ځان تر حده پایي په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به نه لیونی کېږم چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې حیران یم دومره ډېرې تفریقې دي د ملیانو دا فرقې دي هر ملا پکې دا وایي چې زما دا فرقه ټیک ده زه په کم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چې جوړو ته د قصاب په تېخانه کې زه به نه لیونی کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چې جوړو ته د قصاب په تېخانه کې چې کچکول له روپۍ راشي د کچکول نه راخطا شي زه یې لاس کې کم راګیرې بیا یې زر جیب کې خوندي کم کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم وایم ښه شوه نن خو وشوه د روزۍ واده پوره شوه خو د شپې چې کله څملم دغه غم را سره مل شي دا د ړوند فقیر نه غلا وه هسې نه رانه لاس پرېږي بیا به خدای څنګه وازوم زه د ړوند فقیر کچکول ته زه دا سوچ کوم یریږم زه به نه لیونی کېږم چې د وخت دا څو غټان چې د غریب په وینو پای د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وڅکي بیا احرام د ځان نه تاو کړي درشي ستا ښکلې کعبې ته ستا د خوږ نبي روضې ته هلته تاو شي او راتاو شي او پکاڼې شونډې کېږي بیا شیطان پکاڼ ولي پرې په دغه خاطر ماپ کې دوی بیا نورم معتبر شي دوی بیا نورم مټور شي دوی بیا نورم زورور شي په ما زور کوي زورې وخت دا څو غټان چې د غریب په وینو پایي د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وڅکي بیا احرام د ځان نه تاو کړي درشي ستا ښکلې کعبې ته ستا د خوږ نبي روضې ته هلته تاو شي او راتاو شي او پکاڼې شونډې کېږي بیا شیطان پکاڼ ولي تی په دغه خاطر ماپ کې دوی بیا نورم معتبر شي دوی بیا نورم مټور شي دوی بیا نورم زورور شي په ما زور کوي زورېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غېږ کې پروت یم خوله مې وچه ده د لاړو نوم نشان ورپکې نشته دومره تږی یم یارانو چې دا خپله وینه هم څکم خو مرۍ د خولې نه لرې او په نور بدن کې وینه ما ته پته ده چې نشته زه به نه لیونی کېږم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غېږ کې پروت یم خوله مې وچه ده د لاړو نوم نشان ورپکې نشته دومره تږی یم یارانو چې دا خپله وینه هم څکم خو مرۍ د خولې نه لرې او په نور بدن کې وینه ما ته پته ده چې نشته د خونخوار مارغه په خوا کې منګوټی د اوبو پروت دی څاڅکې څاڅکې یې په مورګو په مزه مزه څڅېږي او زما تند زیاتېږي څاڅکې څاڅکې یې په مورګو په مزه مزه څڅېږي او زما تند زیاتېږي خو د سر په بدله دي چې ورځه
ځم نو مړ کېږم نه ورپلېشم نه صبرېږم زبا نه لیونی کېږم چې واړه ګلان قتلېږي په سکولونو مدرسو کې کتابونه پسې راوړي سره په وینو په بستو کې د بچو غوښې ټولومه د وړو غوښې ټولومه د یو لاس وي د بل خپه وي د هغو غوښې ټولومه په پردي جنګ کې تباه شو د سړو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې د پښتو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې په پردي جنګ کې قتلېږم زبا نه لیونی کېږم زبا نه لیونی کېږم ستا په لاس کې سور قلم دی او زما تاریخ پې لیکې دغه ټول تاریخ پر هر دی وینې وینې مالګې مالګې زه په خپل پر هر کې پروت یم صرف دا زما ګناه دی چې پښتون یم غیرتي یم او بچی د ابدالي یم ننګیالی یم جنګیالی یم توریالی یم بریالی یم اوس زما دا صفتونه ټول په ما باندې بد لګي دا د پلار نیکه نومونه ټول په ما باندې بد لګي زه په خپل صفت شرمېږم زبا نه لیونی کېږم مننه زبا نه لیونی کېږم وروڼه کښېني خویندې ورکړي د خپل جرم په سزا کې بیا ژوندی مړی روان کړي د دشمن کرې بیا یې ځي چې وینم بوګنېږم زبا نه لیونی نه لیونی کېږم چې د داسې یو مولا نه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت نه لیونی کېږم چې د داسې یو مولا نه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو شین توتي شو مبارک شه جنتي شو جنتي شو زما سپینه ګیره نور اسویلو سپینه پولی کړه دا دی نور بچي تیار دي درنګ سات له روانېږي او د دکان چلیږي نور بچی تیار دي درنګ سات له روانېږي او د دکان چلیږي د شرابو ګوټ حرام دی خو د وینو ارزاني ده د یو څو کسانو راج دی د یو څو کسو خاني ده دا وخت د ژرندې پل دی او زما په مرۍ پروت دی زه د خوار غنم دانه یم د اوبو په زور دلیږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به نه لیونی کېږم چې ته نه وي ابۍ نه وي بابا نه وي ماما نه وي کاکا نه وي یاران نه وي خپلوان نه وي زه د چا په در کې کښېنم زه د چا در ته خپل ویم دا چې ورځ په ورځ ختمېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د لاسو پښو نه ګیر یم په لاسو کې هتکړۍ دي او پښتو کې زولنۍ دي په اظهار مې پابندي ده په ګفتار مې پابندي ده چې څه وایم کافر کېږم چې یې نه ویم خرابېږم دا چې ورځ په ورځ زیړېږم زه په ژوند پسې کړېږم زه به نه لیونی کېږم یو بند ته بدلم زه به نه لیونی کېږم د سقراط په لاره تګ دی لپې لپې زیر زیر د هر چا لاسونه ډک دي ما په لاسو کې نیولي دواړه ستا لاسونه ډک دي تا په لاسو کې نیولي دا زما لاسونه ډک دي د انسان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي د ارمان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي د حیوان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنګ دي هر اتل پسې جانانه ناروا پروپیګنډه ده ګوره ما پسې روانه نن سبا پروپیګنډه ده بعضی وایي دا کافر دی بعضی وایي مسلمان دی بعضی وایي دا ملحد دی بعضی وایي خوږ انسان دی د زړه سره دی یو جانان دی بعضی وایي دا یې کړي بعضی وایي دا یې وکړه بعضی وایي دا دروغ دی بعضی وایي دا رښتیا دي بس په ټول خلک لګیا دي بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تورونه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تور تورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي ما به داسې رنګ کې پیش کړي چې بیخي به زما نه وي بي ګناه به ګناهګار یم ما به کړي ګناه نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلا یې تم د دوی سره ګویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونی زبا شاید صاحب دلالی چې زبا نه لیونی کېږم د نامې دپاره لیکو د جامې دپاره لیکو د پښتو په مرۍ غلي د شملو په مرۍ غلي زه له تا ځنې بېزاره ته زما ځنې بېزاره زه په تا باندې بد لګم ته په ما باندې بد لګې ځکه لر یم او کبر یم د خپل ځان سره پشر یم ځکه ټول پرهر یم در په در یم او نهر یم د حساب نه مو وباسي د کتاب نه مو وباسي قسم په خدای ورکوي مو د نصاب نه مو وباسي دوم پوهه زوم پوهه توم غلی زوم غلی ستا خپل څه مفادات دي زما خپل څه مفادات دي او زما او ستا په شر کې د چا بل څه مفادات دي د همیشه ښه پوهېږم چې یو کېږم نه ورکېږم په ډېر کم قیمت خرڅېږم زه به نه خلک نه دي تنګ یو ملګري د ډمې فرمایش کړی دی شاید صاحب ناسم دی نو ډېر ښکلې بولېږي هغه چې کومه خبره په نیمه کې پرېښې ده هغه خبر دا قضیه نه به زه شروع کوم او ختموم مې هغه دا غوښته چې لکه د ډمې ده ته څه ویل ټیک ده که نه هغه ونه ویل نو هغه زه وایم د هغې نه مخکې یو څو شعرونه چې روان یم
راپسې څه اوازونه دي خو ویلې روان یم راپسې څه اوازونه دي خو ویلې دروغ دي بې بنیاده الزامونه دي خو ویلې ښه ټیک شوه زه صحیح شو په دیوال یې درته وایم ښه ټیک شوه زه صحیح شو په دیوال یې درته وایم چا وی چې په دیوال پورې غوږونه دي راځه خواته مې کښېنه چې دا زړه درته نن تش کړم راځه خواته مې کښېنه چې دا زړه درته نن تش کړم منمه چې د دواړو څه کارونه دي راځه خواته مې کښېنه چې دا زړه درته نن تش کړم منمه چې د دواړو څه کارونه دي ویلې او مورجانې در نظر شم ستا منمه مونځ لزمه مورجانې در نظر شم ستا منمه مونځ لزمه ماښام دی په پیالو کې شرابونه دي ویلې نظم ویم چې بېګا مې ډمه ولیدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل وځلېدله پر ورو وګډېدله نرۍ شونډې یې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو ورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویېدله چا شراب وڅکو نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه ځکه نه یریږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانځې واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم د زما نه څه خبرې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کړم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دا یوې او مسکی شوه او نری اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو زما هم زړه ټینګ نه شو اوښکې بیا مې مېلمنې شوې د بڼو په سر ډېوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویا شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته ډېره مننه خوشحاله اوسئ پروګرام سر ته ورسېدو آباد اوسئ